د سیدو شریف په حدودیه حل کې د جانزیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړه کړې شوې مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې 8 نه زیاتو ښځینه شاعرانو برخه واخیسته او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. د مشاعرې کوربنو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وي چې ډېر په ښه انداز کې شاعران رابلل. زه یم ستاسو کوربنه سدره عبدالله او زه یم ستاسو کوربنه کائنات بیبي. د اخلاص او پښتنې مینې سلامونه او نیکې هیلې درته ډالۍ کوو. په خیر راغلی ستړي مه شئ. مشاعرې ته ورغلي د دیر څخه نیلم آرزو نظم او غزل وړاندې کړو چې حال کې موجود په سلګونو زلمو ورته ډېر ښه داد ورکړو. داسې چې د ژوند د رڼاګانو نه ویساری راشه د الفت ټولې قصې به درته وکمه. تل مې د ارمان په مرۍ ګوتې ږدې وجل کوې بس که ګورې مه کوه خیرې به درته وکمه. پیښور سره تعلق لرونکي کلثوم زیب په شاعرۍ کې وایي چې پښتنه یم خو حالات به بدلومه. ژبه مې پښتو ده یوسف زایم کوم افغان زما لاس کې مې قلم دی او کتاب غوندې جانان زما. زه د پښتونخوا د باغچې یوه وږمه یمه زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یمه. مننه. نور یمه رڼا یم یو جذبه یمه وفا یمه رسم به منزل ته چې په زړه باندې صفا یم. مشاعره کې د کالج د کوونکو جنکو هم کلامونه وړاندې کړل چې پکې د سیمې د یو شاعر سراج الدین سراج لور نایاب د خپل پلار لیکلی شوی کلام وړاندې کو. په ژوند کې کله هم ریاکاري مې کړې نه ده او د چا سره هم مینه بازاري مې کړې نه ده. عاصي یم ګناهګار یم خو په یو رب مې ایمان دی قسم دی د بندیانو بندګي مې کړې نه ده. دغه رنګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بلې شاعرې ښه په ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او اورېدونکو څخه یې داد واغستو. زمینه کوم نه یریږم هېچا نه جانانه پیغور او تهمتونه مې منلي دي رازه پتا پسې مې ټوله شپه ژړلي دي رازه. مشاعره کې د سیمې نورو نامتو شاعرانو هم برخه واغسته. په دغه موقع شاعرانو ته یادګاري شیلډونه ورکړای شول او د سوات سره تعلق لرونکي څلور د پښتو ژبې رسنو سره کار کوونکي خبریالانو ته د ستاینې په توګه سندونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.